د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. تازه او لنډ خبرونه. افغان حکومت ټول هغه سفارتونه تړو چې تر ګټې یې لګښت ډیر وي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان میناپال له رسنیو سره په خبرو کې ویلي ولسمشر غني د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده چې په ځینو هیوادونو کې خپل سفارتونه وتړي. د کورنیو چارو وزارت د هیواد کورنیو چارو وزارت وایي د غیر مسؤل وسلوال نظام الدین قیصري په اړه ورته د خلکو له لوري ډیر شکایتونه رسیدلي دي او دوی به د دې شکایتونو تر څیړلو وروسته د هغه په اړه اقدام وکړي. محب حمدالله محب وایي په افغانستان کې د داعش ډلې بشپړ ختمول د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. اتره په تیرو 8 میاشتو کې د مخابراتو کمپنۍ 220 پایې د وسلوالو طالبانو له لوري ویجاړې شوي دي او دغه کمپنۍ له 3 څخه تر 55 میلیونه ډالر زیان کړی دی. اترا وایي چې د ګواښونو او بریدونو له امله د مخابراتو کمپنۍ په خدماتو کې 1.5% کموالی راغلی دی. نړیوال بانک د افغانستان په شمال کې د انرژي د تولید له پروژو سره 52 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. دغه پیسې به د افغانستان په شمال کې له طبیعي ګازو د برېښنا د تولید په پروژې کې لګول کیږي. هوا علم نورستاني وایي په ننګرهار او کندهار کې د رایو بیا شمیرنې له بشپړېدو سره سم لومړنۍ پایلې اعلانوو. عبدالله د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبدالله تور پورې کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو ځانګړي ټاکنیز ټیم په لارښوونه او غوښتنو عمل کوي. نوموړي پر خپل فیسبوک باندې لیکلي که د ټاکنو کمیسیون دغه ډول غیر قانوني کړنو ته ادامه ورکړي نو دوی به اجازه ورنکړي چې تقلبي حکومت پر خلکو واکمن شي. کرزی د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن په کابل کې د کاناډا له سفیر سره لیدلي دي. په دې لیدنه کې دواړو لوري د سولې پر پروسې او په دې برخه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې اترې کړې دي. په پاکستان کې د عمران خان مخالف ګوندونه وایي چې نوموړی د له دندې استعفا ورکړي او له سره د په دغه هیواد کې ټاکنې وشي. هسې هم ولس نه یې ټاکلی ژر تر ژره له دندې استعفا ورکړه. پاکستان کې د پوځ د مشر د کاري دورې پر سر جنجالونه. د پاکستان سترې محکمې د پوځ د مشر په توګه د جاوید باجوا د دندې د غځولو په اړه د یاد هیواد د لومړي وزیر او ولسمشر پریکړه رد کړې ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي یوه ډیره ستره او داسې توطیه چې د ایران دښمنانو ورباندې په ډیره اندازه پیسې لګولې وي د دې هیواد د غیرتي وګړو له لوري له منځه وړل شوې ده. داسې ښکاري چې ټاکنیزه لانجه زور اخلي. د دولت ساز ټیم مرستیال امرالله صالح بیا پرله پسې په ټولنیزو رسنیو کې وایي چې د ثبات او همپالنې ټیم تاوتریخوالي ته تیاری نیسي. له دې وړاندې دفاع وزیر په همدې تړاو یو ډول ګواښ کړی او د امنیتي ځواکونو د ګام پورته کولو خبره یې هم کړې وه. ستاسو په نظر چې که ټاکنې لانجې ته وځي نو کوم ټیم به یې د تاوتریخوالي لامل وي؟ نوم یې په کمنټ کې حتما راته ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې درسره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. د تازه خبرونو لپاره در سره همدا اوس پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.